زما محترم سامعین و مسلمانان ورونو منګ او تاسو په اخره زمانه کې راغلي دا داسې زمانه او داسې دور دی چې په دې کې ګناهونه فتنې هغه ډېرې زیاتې دي دومره فتنې دي چې د هغې نه بچ کېدل چې د الله په رحم او په کرم باندې ونشي نو زما عزتمندو موږ نشو بچ کېدی د هغې نه دومره ګناهونه دي چې هر طرف ته ګورې نو ګناهونه او ګناهونه چې الله رب العالمین موږ او تاسو د هغې نه ونه ساتي نو موږ او تاسو په خپل قوت باندې د هغې نه نشو بچ کېدلی زما عزتمندو د ګناهونو ډېر ضررونه دي ډېر نقصانونه دي چې قرآن او حدیث کې هغه بیان شوي دي چې کله سړی هغه واوري نو د هغې فایده دا وي چې موږ او تاسو به د ګناهونو نه ځان ساتو او که په ګناهونو باندې څوک اینو نو د هغې منع به کوو خپل وس مطابق چې څومره زموږ او ستاسو وس وي د هغې مطابق به منع چې د هغه کوو دا کوم آیت چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړو په دې کې الله رب العالمین فرمائی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس په دې ځمکه کې په دې وچه کې او په دې دریابونو کې چې څومره فسادونه راځي الله فرمایي د دې وجه چې هغه د خلقو ګناهونه دي چې دا خلک کم کسب د ګناه چې هغه کوي کبیره ګناهونه کوي صغیره ګناهونه چې هغه کوي هغه ګناهونه چې د الله رب العالمین د حق سره تعلق لري هغه ګناهونه چې د بندگانو د حق سره تعلق لري دا قسمه قسم ګناهونه چې دا په دې خلقو کې موجود دي نو الله وی د دې په وجه په دې وجه کې او په دریابونو کې قسمه قسم فسادونه عذابونه پریشانۍ نشي هغه الله راولي زما عزتمندو لکه تاسو وګورئ د ځمکې کې فساد لکه یو د هغې نه علما وی چې د دې نه مراد د برکاتو ختمېدل دي او د برکاتو کمېدل دي په دې ځمکه کې چې نن سبا په وچ او په دریاب کې برکتونه نشته دی په رزق کې برکت نشته دی په عمر کې برکت چې دی هغه نشته دی په مال کې برکت نشته دی په ښځو او په بچو کې زموږ برکت نشته دی زموږ او ستاسو په بدن کې برکت چې دی هغه نشته دی د دې وجه څه شی دی زما عزتمندو د دې وجه دا ګناهونه دي چې دا انسانان یې کوي الله ته برکت واخیستو دویم زما عزتمندو په دې ځمکه کې چې کم عذابونه چې دی هغه راځي د هغې سبب دا ګناهونه دي زلزلې الله رب العالمین په ځمکه باندې راولي د دې وجه چې زما عزتمندو دا ګناهونه دي ساینسدانان چې هغه نسبت ځمکې ته کوي په ځمکه کې دننه بخار جمع شوی دی او دغه بخار چې دی نو دا په یو طرف باندې د ویستو کوشش یې کوو نو د هغې په وجه باندې په ډېر زور باندې دا بخار راوتو نو ایسته هغه ځمکه چې دغه وړقېدله او وخوځېدله او زلزله پرې راغله زما عزتمندو هغه هم دې سبب وي لیکن اصل سبب چې دی او حقیقي سبب چې دی زما عزتمندو هغه ګناهونه دي د انسانانو چې کله انسانان ګناهونه بالکل په عامه طریقه باندې چې هغه شروع کړي سره عام ګناهونه چې هغه شروع شي سړی ګناهونه کوي زنانې هم کوي ځوانان هم کوي بوډاګان هم کوي د هغې منع چې هغه څوک نه کوي نو الله رب العالمین د غضب او د غصې نښه دا ده چې الله رب العالمین په دې ځمکه باندې زلزله چې هغه راولي زما عزتمندو نور چې تورېږي د دې سبب چې دی نو حقیقي او اصل سبب هغه ګناهونه دي اگر که نور اسباب به هم ساینسدانان بیانوي هغه هم دې وي لیکن اصل سبب چې دی نو زما عزتمندو هغه د ګناهونو کول دي سپوږمۍ چې تندر نشي زما عزتمندو نو د دې وجه چې هغه شی اصل سبب د دې هغه ګناهونه دي زما عزتمندو بارانونه چې الله رب العالمین بندوي د عذاب د قحط دی الله بارانونه بند کړي او زموږ او ستاسو بارانونو ته ضرورت وي د دې وجه زما عزتمندو هغه څه شی دی هغه ګناهونه دي
بارانونه الله رب العالمین را ډیر کې نه ودرېږي، کورونه پاغه باندې ورانېږي، زمنګ او تاسو لارې پاغه باندې ورانېږي، زمنګ او تاسو بجلی نه پاغه باندې خرابېږي، چې منسي باران یو باران مسلسل بارانونه وي، چتونه پاغه باندې را پریوزي، زمنګ او تاسو میوه په دې باندې خرابېږي، سبزی نه خرابېږي. زما عزتمندو د دې سبب څه شي ګناهونه دي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله فرمایي په دې ځمکه کې چې کوم فسادونه راځي، بے برکتین راځي، په دې ځمکه کې چې کوم عذابونه راځي، نو د دې سبب څه شی دی؟ هغه ګناهونه د خلکو دي. سیلابونه راشي، ډېر علاقې د سیلابونو د لاندې شي، ډېر انسانان په هغو اوبو کې غرق شي، تباه شي، هلاک شي. زما عزتمندو د دې سبب څه شی دی؟ دا ګناهونه دي. دې وجنه د ګناهونو ډیر بد اثر دی. زما عزتمندو انفرادي اثرات هم دا غي شته د انسان چې ګناه کوي دا غي په بدن کې دا غي اثر وي، اجتماعي تور باندې دا غي اثر دی، عام انسانانو په ماحول په معاشره باندې د انسانانو په مجموعه باندې دا غي ډیر بد اثرات چې دا غي. زما عزتمندو قرآن کې الله رب العالمین د دې په باره کې نور آیاتونه ذکر کړي دي. الله فرمایي زه د ډیرو ګناهونو هغه معافي تاسو ته کوم، تاسو له په دنیا کې سزا د هغې نه در کوم، لیکن بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین په دنیا کې انسانانو له سزا ورکوي. د ټولو ګناهونو سزا دنیا کې موږ ته نه میلاویږي، څه په قبر کې میلاویږي انسانانو ته، څه د قیامت په میدان باندې انسانانو ته سزاګانې د ګناهونو میلاو شي، او څه انسانان د ګناهونو په وجه باندې جهنم اور ته لاړ چې هلته سزا چې د هغه وخوري. زما عزتمندو کبه کافر او مشرک همیشه په اور کی، او که مؤمنی مسلمانی کلمې ویلې د منځونه کړې دي، اگر که ګناهونه هم کړې دي او دا مړ شو، الله رب العالمین د سو وخت کې د جنت ته داخل کی، د اور نه به راوباسي، همیشه لپاره به مؤمن انسان دا په جهنم کې نه وي. زما عزتمندو د ګناهونو د موږ او تاسو ته پرهیز پکار دی، ځان ساتنه پکار ده، که نه نو د ډېر عذابونو سره به موږ او تاسو د دې په وجه باندې مخ شو. ما درته ویلې چې برکات په دې باندې ختمېږي، زمونږ او ستاسو په دې رزق کې چې برکت ختمېږي دا د ګناهونو وجه ده. په کور کې به د برکت ختم شي، په مال کې به د برکت ختم شي، دا د ګناهونو وجه ده. کله چې عامه معاشره کې زما عزتمندو د ګناهونو نه خلک ځان ساتي او دارنګه معاشره کې نیک عملونه کیږي، زما عزتونو په دغه معاشره کې الله ډېر خیر او برکت نازلوي. امام ابو داود رحمه الله هغه ویلي دي، وزه مصر ته لاړم چې مشهور کتاب یې لیکلی دی، زما عزتونو سنن ابي داود رحمه الله دا کتاب هغه لیکلی دی. زما عزتونو هغه وی زه مصر ته لاړم، ما په هلته یو بادرنګ چې د هغه مې ولیشتو، ډېر لسولیشتې د هغې مصر یو بادرنګ چې د هغه به ختو ډېر لسولیشتې. وخت په وخت باندې په بادرنګو کې چې دا کموالی راځي، بې برکتي پکې راځي، نو دا د ګناهونو وجه ده. دا هغه زمانه وه چې د عدل زمانه او دارنګه په قرآن او حدیث باندې عمل کول والا زمانه وا، او دارنګه د نیک اعمال کول والا زمانه وا. نو په دغه وخت یو بادرنګ چې ما په ولیشتو کې امام ابو داود ډېر لسولیشت یو بادرنګ وو. او زما عزتمندو دو بادرنګ چې دی نو دا به د خره انډي وو، یو طرف باندې به یو بادرنګ ورته واچو او په دې بل طرف باندې به بل بادرنګ چې راوچو، دا دوه بادرنګ به د دې خره یا د اس یا د اوښ دپاره به دوه انډي شي، هغه به جوړېدل. زما عزتمندو د هغې بار به وبار. دا په څه وجه باندې؟ دا په دې وجه باندې چې هغه زمانه د عدل او د انصاف وه. ګناهونه به عام سره عام ګناهونه چې د هغه نه کېدل، که چا به کول پټ پټ باندې به لږ لږ ګناهونه چې د هغه کېدل، نو د دې په وجه باندې عامه معاشره کې چې کله نیک عملونه ډېري، الله رب العالمین په هغه خلقو کې به برکت اچي، هغه خلقو کې الله خیر نازلوي. زما عزتمندو په رزقونو کې او په عمرونو کې الله رب العالمین خیر او برکت چې هغه نازلوي. موږ او تاسو معاشره کې ګورو کنه په دې روزه کې زموږ او تاسو رزق کې څومره برکت دي. هر انسان ته که غریب نه غریب دی، دوه درې قسمه څلور قسمه ترکارې یو دارنګې چکنې یو قسم خوراکونه دا ورته میلاویږي، چې عامه ګوزه شي د یو خوراک پسې غریب سړی چې د هغه به لالهند یو پریشان یو په ټینشن کې چې زه به دا خوراک ځان له څنګه برابروم. زما عزتمندو ولې په روژه کې عام ګناهونه کم شي،
او دارنګه نیک عملونه ډیر شي قران ترجمه کیږي او دارنګه چې تراویح کیږي د جمع پابندي چې هغه شروع شي او دارنګه د غټ ګناهونه چې هغه ډیر انسانان پریدي او ډیر بزرګان شته چې هغه واړو ګناهونه پریدي عام فاسقان فاجران د جمع پابند چې هغه جوړ شي دارنګه صدقې به کیږي روزمات د خلکو لپاره به تیاری کې د الله د رضا لپاره زما عزتمندو د دغه وجه نه څومره خیر او برکت زموږ او تاسو په دې رزقونو کې چې راغوي چې روزه څنګه ختم شي بیرته ګناهونه چې هغه شروع شي هغه خیر او برکت هغه ارسه واولوزي به کني ما الله دې د الله په خزانو کې کمې نه راځي دا ولې زموږ او تاسو په دې رزق کې اوس کمې راغی او دارنګه د هغه برکت کې کمې راغی د هغه په خیر کې کمې راغی وجه دا د ګناهونه شروع شو کله چې ګناهونه شروع شي دا غیر وجه نه خیر او برکت کم شي سمع عزتمندو د ګناهونو ډیر بد اثرات دي قرآن کې الله رب العالمین د ګناه اثر دم ذکر کړی دی کلا بل ران علی قلوبهم الله فرمایي چې د خلکو په زړونو باندې چې دا زنګ راځي زنګ خړواله په راځي زما عزتمندو دا د ګناهونو وجه ده کله کله د انسان په زړه باندې زنګ راځي د زنګ وجه چې هغه څه د ګناهونه دي زما عزتمندو د ګناه بل غټ منحوس اثر چې هغه داده چې کوم کسان د ګناهونو سره رب العالمین مخې له لار شي د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین به هغه ځان په پرده کې کی الله رب العالمین هغه خپل دیدار نه ور کوي ولی به ولنه ور کوي ځکه دې انسان په دنیا کې غټ غټ ګناهونه چې هغه کول په الله باندې بس پروا نه کولا الله رب العالمین د نظر نه به حیا نه کولا نو د دې وجه الله رب العالمین د خپل دیدار چې هغه بند کړی دی د ګناهونو په وجه باندې کې الله د چا سره ظلم نه کوي چې کوم مؤمنان دي نیکان خلک دي هغه ته رب العالمین خپل ځان ورکار کوي مؤمنان په هغه باندې ډیر زیات چې هغه خوشحالي کې زما عزتمندو چې کله جنتونو ته الله رب العالمین په جنت کې ځان چې هغه ورکار کوي د جنت هغه نعمتونه به د جنتونو نه چې دا غیر شي د الله ذات څومره خسته دی چې انسانانو ټول هغه په تماشه باندې چې دا شي چې الله ته څومره خسته دی څومره محبوب ذات رب العالمین څومره خپل ذات نو د جنتونو نه به عام نعمتونه غیر شي او د الله په دیدار باندې بشي دغه دیدار الله خلکو ته نور کوي چې هغه ګناهونه صغیره کبیره کوي یا شرک او کفر چې هغه کوي او داخله توبه نو باسي او الله باندې جرأت کوي دغه خلکو ته الله رب العالمین خپل دیدار نور کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې بنده ګناه وکړي نو د په دې سره باندې یو تور داغ ولګيږي کچر ته توبه وېستله الله رب العالمین داغه د زړه دغه داغ وران کوي کچر ته توبه نو باسي بل ګناه وکي بل داغ پاګه باندې ولګيږي به توبه نو باسي بل ګناه وکي پاګه باندې بل داغ ولګيږي تر دې پورې حدیث کې راځي چې د اثر چې د تور شي په ګناهونو باندې نو چې کله تور شي نو په هغه باندې به څه د اثر چې هغه باندې قرآن اثر نه کوي په هغه باندې حدیث اثر نه کوي په هغه باندې د واعظ به صحت خبري اثر نه کوي هغه زړه سخت شي د الله د یری ول جلال ورزي د قبر او د آخرت خبرې چې هغه ته کوا هغه باندې اثر نه کوي د مرګ او د آخرت د عذابونو ایریږي چې هغه ولی د زړه په ګناهونو کې تور شوی دی نو دغه تورواله د وجه نه په هغه باندې ډیر بد اثرات چې هغه وي دغه وجه نه ګناهونه منګ او تاسو ټول نه کیږي خو علاج یې سره توبه ده استغفر الله واتوب الیه ځان ملامتک او الله دا ګناه را نه وشو به زدا ګناه نه کوم الله رب العالمین غفور رحیم دی چې کله انسان د زړه د درد استغفار وایي د زړه د درد نه خپېمانه شي په ګناه باندې او الله ته توبه واسي که هر څومره ګناهونه منګ او تاسو کلی زما عزتون الله معاف کول والا دی الله رب العالمین هغه ذات دی غفار غفور ګناهونه موږ او تاسو معاف کوي لیکن هغه انسان چې توبه نو باسي ګناهونه بار بار کوي په الله باندې جرأت کوي اسماء عزت مندو هغه تباکی کې په ګناهونو باندې هلاکی کې اسماء عزت مندو سړی توريږي قصره باندې څنګه الله رب العالمین راولي سړی کې سخواله چې هغه الله رب العالمین چې هغه پیدا کوي د ګناهونو په وجه باندې دغه وجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویلي دي چې د نیکۍ ډیر ښه اثرات دي په دنیا کې او په آخرت کې او د ګناهونو ډیر بد اثرات دي هغه وی تاسو د نیکۍ اثر وګورئ چې کوم انسان نیک عمل وکړي د نیک عمل په وجه باندې د هغه په مخ کې الله سپینواله پیدا کوي
په زړه کې الله رب العالمین رڼا ول پیدا کوي په رزق کې الله ول برکت شي داغه پیدا کوي په عمر کې الله ول برکت شي داغه پیدا کوي او په بدن کې الله رب العالمین ول قوت پیدا کوي د نیکۍ په وجه باندې او دا رنګ زما عزتمندو د نیکۍ په وجه باندې الله رب العالمین دا انسان د خلقو په زړونو کې محبوب ګرځي تاسو به سرشتم نه هر سړی به وي دا سړی دی هر سړی به وي دا خزانه ده هر سړی وي دا خزل مې دی هر سړی وي دا خبره ده وجه دا چې دا نیک عملونه کوي د دې نیک عملونو په وجه باندې دا رب العالمین ته ګران شوی دی داغه محبوب ګرځیدل دی د نیک اعمالو په وجه باندې الله رب العالمین د مؤمنانو په زړونو کې د سره محبت شي دغه اچي نو دغه رنګي عبد الله ابن عباس ویلي دي رضی الله عنهما چې کله انسان ګناهونه کوي بار بار کوي توبه الله ته نو باسي د ګناهونو نه په الله باندې جرأت کوي نو دا رنګي دغه بد اثرات په د باندې راځي هغه دار چې مخکې تورواله پیدا کوي ډیر خسته انسان وي خو چې کله هغه مون نه کوي نور ګناهونه چې هغه کوي دا هغه په دې تندیو په دې پوزه باندې بکاته خړواله تورواله چې هغه معلومیږي دا رنګي په سره کې تیاره پیدا کوي کې بده تورته مې او تیرې وي همیشه لپاره او دارنګي په مال او په عمر کې د بے برکتی چې هغه پیدا کیږي د ګناهونو په وجه باندې عمر به بے برکت یا هغه شپه اوی کال عمر به زر زر باندې تیر شي په منډه باندې هیڅ د خیر کار به کوونه کې دا د عمر بے برکتی ده کنه دا د ګناهونو وجه ده عمر کې به برکت نه په رزق کې به برکت شي هغه به نظم عزت مندو د رزق برکت په دې باندې چې هغه ختميږي او دارنګي د عام انسانانو په زړونو کې بستا هغه بغض چې هغه واچول شي عام مسلمانانو په زړونو کې ته به د خلکو په نظر کې مبغوض شي هغه جوړيږي مبغوض خلک به دې بدی ګڼي په لار روان هر سړی به وي د اسما بدی راځي هلته ولي بس بدی مشلو هر عام مؤمنان مسلمانان سړي زنانه به تا بد ګڼي معلومیږي دا چې ستا په بدن کې داسې ګناهونه دي ډېر زیات ګناهونه دي چې هغه د وجنه الله رب العالمین ته توبه نو باسي د ګناهونو نه توبه نو باسي د مسلمانانو مؤمنانو په زړونو کې تاسو سره بغض واچولې شو مازه د وجه نه سړی دا غواړي چې زه د مؤمنانو په نسبت باندې محبوب شمه نو الله ته توبه وباسه او نیک اعمال شروع کا د نیک عملونو په وجه باندې به خلکو ته څه شي محبوب بشي مسلمانانو مؤمنانو ته به څه شي محبوب شي کدا نه زما عزتمند مسلمانان مؤمنانو په نسبت باندې به مبغوض انسان چې راغ جوړ شي څومره بد اثرات د زما عزتمند د ګناهونو بعضی سلف له نقل وي مونږ چې کله ګناه وکړو نو د هغه وي دومره بد اثر چې زمونږ په اهل کې هم د هغه بد اثر مونږ تخکاره کیږي تر دې پورې چې مونږ په کور کې وي کوم میخه چې هغه ساتو کوم حیوانات ساتو نو د هغه اثر په هغه باندې چې هغه موشي هغه حیوانات هغه به لتی وي هغه په نه راپریدي هغه وجه دا چې مانه ګناه شو هغه ډېر چې خلکو د ګناه نه حساب سپیروال به هغه ظلم معلومه ده خزه به سره په کور کې په خلاف باندې شي بچي به سره په خلاف شي وجه دا چې تا بار ګناهونه وکړو توبه دې وینې سره کور ته شراغ بس په جنگ باندې شو فلانجه باندې وقتی دا دا ګناه بد اثر دی چې رب العالمین تعالی په دې باندې سزا درکوي و من يعمل سوءا يجزى به الله فرمایي سوچ بن عمل کې هغه ته خامخا د سزا ملاويږي یا په دنیا کې درته ملاوي شي یا په ذل خدل او په قبر کې ته ملاوي شي او کني نو اخرت ته چاوړې د اخرت ورس باندې بتاته د دې عذابونه تکلیفونه او پریشانې نشي دا ملاوي شي په دنیا کې چې کوم مصیبت پریشانی شي هغه راځي زما عزتمند د دې ګناهونو سبب دی دنیا کې تابانه پریشانی راغله غمونه در باندې راغله کاروبار روانو کاروبار ودرېد په کور کې د لانجو اختلافات شروع شو مرزونه درته ولګېدل نور قسمه قسم مصیبتونه پریشانین در باندې راغلي علاج چې توبه صلی الله تعالی زکه د ګناهونو په وجه باندې الله رب العالمین د مؤمنانو د دنیا کې سزا ورکړي د لپاره چې الله ته متوجي شي الله ته توجه پکار ده حدیث کې راغلی دی چې مؤمن سره
هغه باندې ګناه دومره بوجي لکه د غره د لاندې چې ناست وي د غره د لاندې او د غر په د باندې چې هغه را پرېوځي دومره په د باندې ګناه چې هغه ګرانه وي دومره په هغه باندې بوج وي خو بیا نفس ورسره دی شیطان ورسره دی د دنیا خواهشات ورسره دي بیا ګناه دې وشي نو زر وي یا الله ما ته معافي وکړي الله ما نه په ډېر بد کار وشو الله ته مې خفه کړلې الله عظیم رب ته ما ته ګورو زه ستا نافرماني کوم که چېرته په دنیا کې ما ته پلار ګوري په دنیا کې ما ته یو مشر انسان چې هغه ګوري زه ګناه ته نه شم نږدې کېدلی هغه رب العالمین چې د اسمانونو د ځمکو رب دی هغه الله چې د ټولې دنیا خالق او مالک ذات دی هغه دې ما ته چې هغه ګوري او زه دې ګناه چې هغه کوم الله ستا د ادب خلاف یې کړی دی الله ستا د عظمت خلاف یې کړی دی الله ستا د عزت خلاف یې کړی دی رب العالمین ما ته معافي چې هغه وکړه الله رب العالمین انسان ته معافي چې هغه کوي چې الله ته سره ته وباسي او منافق انسان چې د زما عزتمندو په هغه باندې دا ګناه ډول اسانه وي هیڅ پروا په دې باندې نه کوي که سترګې غلط استعمالېږي که غوږونه باندې ګانې بجانې چې هغه اوري او که نور چېرته د ډمتوب کارونه کوي او د الله نافرمانۍ نه چې کوي دومره ورته اساني چې لکه پوزه باندې چې مچ کښېني او دا ورته لاس داسې وخوځوي څه پاڅېږي دا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قول دی دا هغه اثر دی او حدیث دی دا چې هغه وی چې مؤمن سړي باندې ګناهونه چې هغه ډېر ګران او بوجي ګناه نه ځان ساتي حتی الوسع لیکن انسان دی چې د وسې سم د صوبه وباسي منافق سړی منافقه زنانې په هغې باندې ګناه بالکل اسانه وي خلک پښتو کوي لکه فلانکي ته دا ګناه د یو وار نصار هم نه ښکاره کېږي دومره ورته دا ګناه اسانه وي چې هر ځای کې ګناه ایدي بس دا ورځي او هغه ګناه کې کښېني او هغه ګناه چې هغه کوي په جرأت باندې دا د منافقانو صفت دی اسماء عزتمندو دومره ورته اسانه لکه پوزه باندې چې مچ کېږي او دا ورته لاس وخوځوي هغه مچ چې دغه پاڅېږي هر وجه مؤمن سړی به د ګناه نه حتی الوسع هغه به ځان ساتي زما عزتمندو د دې ګناهونو ډېر نحوست او سپېروالی دی چې دا زموږ او ستاسو په بدنونو کې په مالونو کې په کاروبارونو کې ښکاره کېږي زما عزتمندو کوم انسان چې ګناهونه شروع کړي کاروبار کې به بس خلل واقع شي پریشاني به ورته واقع شي کاروبار به بند شي لکه حدیث کې راغلي دي بعضې ګناهونو اثرات په حدیث کې خاص خاص هم ښودلی شوي دي نبی صلی الله علیه وسلم نه یو نقل دی هغه فرمایي چې کله انسان په ناب طول کې زیاتې کمې کوي په ناب طول کې تله کې په دې کې زیاتې کمې چې هغه کوي په هغې باندې به الله رب العالمین ظالمان بادشاهان مقرروي په دغسې قوم باندې او دا عمل و د قوم د شعیب علیه السلام الله رب العالمین هغو له څنګه سزا ورکړې وه کله چې انسانان زکات د خپل مال نه وباسي چې زکات ډېر معمولي شی دی په 1,00,000 روپۍ کې 2,500 روپۍ دي په کال کې یو ځل بیا یو انسان ملاغې ته ماته دی چې دا به څوک ورکوي او زکات تاوان ګڼې نه وباسي الله رب العالمین په دې خلکو باندې بارانونه چې هغه بند کړي د بارانونو بندېدو نور ګناهونو هم سبب دی لیکن یو لوی سبب زما عزتمندو په دې حدیث کې دا ښودلی شوی دی چې خلک د زکات د مال نه ورکوي الله پې بارانونه بند کړي قحطونه پې الله راولي نو دارنګه زما عزتمندو چې کله پکې یو قوم کې بے حیايي چې شروع شي او علی الاعلان شروع شي ښکارا شروع شي عام معاشره کې چې هغه کېږي او د هغې د منې څوک نوي چې هغه منع کړي او عام بے حیايي چې هغه شروع شي د الله نبی فرمایي داسې مرضونه هغه به په دغه قوم کې چې هغه واقع شي لم تکن فی اسلافکم چې ستاسو په مشرانو کې به دغه مرضونه نه وو نه به ستاسو مشرانو د هغې نومونه اورېدلي داسې مرضونه به راوځي داسې مرضونه به په دې قوم کې الله پیدا کړي چې ستاسو مشرانو به هغه مرضونه لیدلي وو نه به د هغې نومونه چې هغه ورته یاد وو او نه به په دې زمانه کې خلکو ته د هغې نومونه چې هغه ورځي داسې مرضونه به الله رب العالمین هغه پیدا کړي په هغه قوم کې چې هغې په قوم کې بې حیايي چې هغه شروع شي زنا شروع شي بې حیايي ډمتوب د هغې اسباب د هغې الله دا شي د هغه شروع شي زما عزتمندو زموږ معاشرې ته وګوره څومره بې حیايي ده پکې زنانو حیا پریښې ده زما عزتمندو سړو حیا پریښې ده ځوانانو حیا پریښې ده قسمه قسم بې حیايي نه یو د هغې اسباب دي د نیټ والا موبایل دی ټول سړي زنانه چې د هغه دې ته ناست دي په دې کې څه ډېر ډمتوب موږ او تاسو ته کوي زموږ ماشومان او زنانې په دې ډمتوب باندې چې د هغه اخلاق یې خراب کړي دي د هغو دینداري چې د هغې خرابه کړې ده زما عزتمندو نظرونه هم غلط استعمالېږي هغې کې غلط تصویران راځي ټوله ورځ موږ ځوانان هغې ته چې د هغه ناست دي زما عزتمندو
منګه زنانه هغه پردو تصویرانو د سړو ته چې هغه ګوري غاني بجانې چې هغه منګه تاسو او ډېر انسانان په دې کې اخري نور قسمه قسم ګناهونه دي چې هغه په منګه کې موجود دي دا غي د وجه نه داسې مرزونه اوس موجود دي چې زمونږ او تاسو مشران نه دا غي نمونه نه ورتلا اوس ډاکټرانو په نمونه باندې نه پیږي قسمه قسم مرزونه والله چې هسپتال ته لاړ شي ټیسټونه کوا مرز به نه معلومیږي ډاکټران ویره دې په مرز باندې موږ نه پیږو ولی ځکه سره عام به حیايي نشي راغلی شروع دي زما عزت مندو د دې منه پکار ده زنانو کې به حیايي ده په سړو کې ده په ځوانانو کې ده خاص کر په اختر موسم کې تاسو پته ده څومره به حیايي نشي راغلی قسمه قسم فاروقونه دي هغه ته زنانه روانې دي هغه مخ پرده چې هغه نه کوي زما عزتونه کوم میک اپ چې هغه کړی پر دې سړی چې هغه ورته ګوري او دا ډیر بے غیرت سره مشته چې خپل زنانه کډول کی په موټر سایکل باندې ځان سره کینی ټول خلک هغه ته ګوري دا په دې باندې فخر چې هغه کوي زما عزتونه حدیث کې راځي په دې انسان باندې جنت چې هغه حرام دی چې کوم انسان د بے غیرت چې خپل کزو لور هغه په یو غلط کار باندې هغه ګوري هغه یو به حیايي چې هغه کوي او دغه د غیرت راځي چې خپل نقص او دالو یا خور د به حیايي نه چې هغه منه کوي دسه به غیرت الله په جنت کې نه پریدي جنت د غیرتمند مؤمنانو سره دی دا به غیرت الله جنت ته چې هغه نه پریدي دته دیوس ویل کېږي چې دله په دې باندې غوسه چې هغه ورته عزت مندو نو دسه به حیايي نه شروع شولې زمونږ او تاسو څومره مرزونه پیدا شول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امه معافى زما هر یو امت دا هر یو امتی ته الله معافي کوي الا المجاهرون مگر هغه کسان چې ښکارا ګناهونه کوي هغه ته الله ګناهونه نه معاف کوي زما عزت مندو گناہ کوي ګره خړې په دې باندې فخر کوي موږ پرې دې په دې باندې فخر کوي نور غلط کارونه کوي په دې باندې فخر کوي ښکارا چې هغه کوي یره بس وې مړه چې الله نه حیا نکوم نه د عالم نکوم نه د مشر نکوم نه د یو عام انسان نه حیا چې هغه کومه ښکارا ګناهونه چې هغه کوي زما عزت مندو دا د بخاری حدیث رسول الله فرمایي د سړي ته الله بخنه نه کوي یو سړی د الله نه حیا کوي د بندگانو نه کوي د مشرانو سپینګورو نه کوي تیر بزوانان دوه ورکرګانی بجانب له ګول عالم په لار روان هیڅ پروا نه کوي سپینګره بر روان هیڅ پروا نه کوي خزي په لار باندې روان هیڅ پروا نه کوي بلکې نور بندگانی بجانب چې راغلي دي په دې باندې فخر کوي به ډیر ځوانان غانو بجانب چې راغ ښکارا دغونه چې راغي ته ولګي په دې ورځو کې او ځوانانو ته غړيږي و ځوانان د څومره به غیرتوب دي د توکو په خاصه باندې چې چرته زنانو چې راغ کوي نن سبا معاشره کې ځوانان چې راغ په گاډو کې غړيږي دا زناو سړیو ته ګوري د خلکو ته الله څنګه معافي چې دغه کې اسمه عزت مندو ګنام کوا خپ جرأتم کوا خلق ته رګوري نه د خلکو نه حیا کې نه د زنانو نه حیا کې نه د سپینګرو نه حیا کې نه د الله نه حیا کې ملائکه سره دې نه د ملائکه نه حیا کې الا المجاهرون الله د ښکارا ګناهونو کول والا الله معافي چې دغه کوي اکثر اکسیډنټ به وشي سمول شي مکه د غانو باجانو आवाज په وخت کې او الله مخله ورشي زما عزت مندو ټول روزه سره تراویح منځونه عبادت وکي او د اختر په ورځ باندې غانې بجان دي لګول او اکسیډنټ دی وکړو د سړی دوره در باندې راغلا اچانک مرګونه د زما عزت مندو والله چې الله له موږ څه جواب ورکو دا قبر کو ډیره سخته ژوندۍ ده د آخرت کو ډیره سخته ژوندۍ ده زما عزت مندو قیامت کې به الله دې خلکو نه به مخ چې راغواړي موږ الله له څه جواب ورکو زما عزت مندو علاج من سره شته الحمدلله زمونږ رب ډیر مهربان دی موږ او تاسو الله ته توبه وباسو چې څومره ګناهونه موږ کړي دي الله راته معافي اسمه عزت مندو ښکارا ګناهونه نظام ساتل پکار دي د پټو نظام ساتل پکار دي او د ښکارا ګناهونه والا په الله باندې ډیر جرأت کوي په الله باندې ډیر زړور دی ډیر وجنه د الله د انسان د الله د نظر نه پریوزي او الله د انسان ته ډیر غوسه په نسبت د انسان چې پټو ګناه وکي او به پیمانه هم دی څنګه ګناه وشي بس پیمانه شه استغفار وغواړه یا الله نظر می غلط استعمال شو غوږ می غلط استعمال شو بدن می غلط استعمال شو الله په خپل باندې می غلط خبرې چې دا غره وتلې استغفر الله واتوب الیه یا الله ما ته معافي وکي یا الله زه ډېر ګناهګار یم نو الله رب العالمین به دې معاف کړي ما خصن دوکانه سره ګناهونه وکي لکه ډېر خلک شي نیټ والا موبایل ته پروتي بس اموز هم ونه کی او 12 بجې پورې د ناس ډرامې او فلمونو چې راغ ګوره او په دې کې پاګه باندې د شپې مر راغی ولې ډېر باندې مر راغلی نه سو موږ او تاسو شکر ونه نو د اخر خاتمه څنګه شو ما عزت مندو دا په خیر د منځل لاړ دا په ګناهونو کې چې راغلل دا د الله رب العالمین په غضب او په غصه کې او الله رب العالمین مخ له ورغه او دسي مجرم چې د الله مجرمي او د الله مخ له ور شو د قبر کې
به الله راګیر کې او الله جیل ته ورشي زما عزتمندو دا ډېرې ګرانې خبرې دي ډېر وجه نه موږ او تاسو دې خبرو ته سوچ وکړ دی الله رب العالمین موږ او تاسو د ګناهونو وساتي الله رب العالمین موږ او تاسو نیک عمل چې راغ جوړ کړي زما عزتمندو دا اوس ورشم کوم نیک عمل سنا کول پکار دی چې اوس موږ او تاسو هغه عملونه وکړو هغه پرې نه دو دې لپاره چې د مرګ او د ژوند صفات نه لګيږي د قران تلاوت چې څونه کوو که هغه نه شو کولای زما عزتمندو څنګه صحه د قران تلاوت وکړو دغه څه ذکر وکړو دغه څه نور څه عملونه چې راغ وکړو د جمع پابندي وکړو که څنګه چې مخکې کوله زما عزتمندو په دې میاشت کې اخري خبر کوم دا یو عمل دی چې هغه ته وي شپږ روزې د شوال نیوله ډېر مریضان غریبانان یې نشي نیولای ځکه هغه د شوګر بیماران دي یا نور سخت تکلیف هغه نشي نیولای زما د بنو چې څوک د سخت بیماری نه لري او دا ونیولې حدیث کې راځي صحیح حدیث دی رسول الله فرمایي دا دې لکه دا شی ټول کال روزي ټول کال ولی نیک عمل یو په لسه باندې دی یو په لسه نو دا ډیر روزي دی ونیولې نو دا یو په لسه باندې شنو لس میشتو اجر او ثواب دی دا شو او چې شپږ روزي ونیسي نو د شپږ روزو د مثال چې لکه دوه میاشتې چې تا نیک عملونه وکړو نو چې هر کال باندې دا رمضان ونیسي او شپږ روزي ونیسي د سې لکه ټول عمر چې روزي ډیر خط فضیلت زما عزتمندو زنانو لم پکار دي سړو لم دا پکار دي چې هغه الله وسو توفیق ورکړي چې دا ونیسي د دې لپاره چې د مرګ او د ژوند پته نه لګي د سې لکه ټول عمر چې تا روزي نیولې الله رب العالمین موږ تاسو په خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك